اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ان شاء الله امید دی چې زما څومره خواږه اوریدونکي دي دا به د صحت او د عافیت په جامه باندې به پټ وي. د ټولو نه مخکې حمد و ثنا د هغه ذات چې د ټولو کائنات نظام چلوونکی دی، زموږ خالق او مالک دی، او بیا درود بشمیر درود په آخري نبی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، او بیا دعا ده چې الله رب العزت دې زما څومره اوریدونکي دي سره د ټولو مسلمانانو د هغوی ټول جایز خواهشات حاجتونه دې الله پوره کړي. څوک قرضدار الله یې د قرض خلاص کړي، څوک بندیان الله یې د بند خلاص کړي، چې اولاد نه الله دې ول صالح اولاد ورکړي. محترم ما مختلف وظایف تاسو ته په د خپل چینل باندې وښودل. نن ډېر یو ناشنا علاج تاسو ته ښیم. څنګه چې زمونږ په د معاشره کې جادو ډېر زیات شوی دی او د خلک د حسد او د کینې د بغض د وجې نه د چا کاروبار برباد کی او د چا صحت برباد کی، تعویذونه وکړي او خلک تباہ او برباد کی، کاروبار یې لاړ شي برباد شي، صحت برباد شي، بعضې پکې زړه بیماران شي، بعضې د ګردو بیماران شي، بعضې دا کاروبار د خرابېدو د وجې نه ټینشن واخلي. نو بیا خلک د دغه جادو د علاج دپاره مختلف ځایونو ته ځي. د چا چې غوڅ کېږي نو هغه صحیح کسانو ته ورسي، او بعضې کسان غریبانان چې صحیح کس ته رسي نو هغه خلکو ته په لاره کې دومره پیسې اخیستي چې هغه سره بیا پیسې نه پاتې او په ډېر تکلیف کې شي. نو زه به تاسو ته نن د جادو علاج ښیم. که کومه خلکو باندې جادو شوی او د هغوی په کور په کاروبار یې وله بند کړی، کور کې بې اتفاقي، د ښځې خاوند په منځ کې بې اتفاقي، د بچو د پلار او د ترونو ماماګانو بس سم دم کور راواغستی شي برباد شوی داسې. نو هغوی دپاره بس تاسو ته ښیم چې په کوم کور باندې جادو شوی د هغې وظیفه هم درته ښیم، علاج به هم درته ښیم. او که چرته داسې یو کس چې په هغه باندې جادو شوی او په هغه باندې څه بیماري مسلط کړي، د جادو په ذریعه باندې د تور جادو په ذریعه باندې په سړي بیماري مسلط کېدی شي. هغه بیماریان مختلف شکل کې، بعضې بیماریان داسې چې که ته د دنیا غټ ټسټونه او غټې لیبارټرۍ لی بوځي، خو هغه چې کوم دی هغوی به تاله ټسټ اوکې درکوي چې دې کې څه نشته، هر څه ټیک ټاک دي. خو چې هغه راشي نو ورځ په ورځ به کمزوری کېږي او هغه د هغه بیماري به نه معلومیږي. نو تاسو د ویډیو ته غوږ ونیسئ. کیدای شي که تاسو نه یې، ستاسو خاندان کې، خپل خپلوان کې، ګاونډیانو کې، دوستانو کې څوک داسې وي یا څوک داسې راشي، نو هغه دپاره به تاسو یا علاج وکړئ یا ورته دا ویډیو ورولېږئ. نو که ستاسو د لاسه چاته په یو شعر باندې خیر ورسېده نو ټول عمر به هغوی تاسو دعا کوي. لاول درته ښیمه چې د چا په کور باندې جادو شوی وي او د هغې کاروبار یې بند شوی وي، کور کې بې اتفاقي وي، بیماریانې وي په کور کې، نو د هغوی به د دې شي علاج به څنګه کوي. دا د ټول کور دپاره دی. نو داسې چل به وکړئ چې منزل دا به په سپلنو باندې به منزل یو ځل ووایئ او هغه باندې به دم کوئ. او دغه شذونه چې کوم دي لکه یو ځل چې په منزل ووایي کافي ده. او دغه سپلني خلک کور کې د نظر ماتي په شان چې څنګه لوګې کوي، نو دا به سحر او ماښام په کور کې، د کور په ټولو کمرو کې، د کور په 4 واړه ګوټونو کې دا به لوګې کوئ. او په دې باندې به د منزل باندې به اوبه هم دم کوي. او دغه اوبه هم چې په کوم دم کړي نو په دې باندې به هم د کور په ټولو 4 واړو کمرو کې په دیوالونو باندې داسې نري نري چڼکاو به پوه کوي. نو انشاءالله العزیز که په دې کور کې څه جادو وي او د هغې په وجه بې اتفاقي راغلي نو الله به پکې امن او محبت او اتفاق راولي. کاروبار یې خراب شوي الله رب العزت به بیرته کاروبار روان کړي. او دغه رنګې یو بله طریقه هم شته. که چېرته په چا باندې جادو شوي او د هغه د جادو په ذریعه د هغه صحت مکمل غورځېدلی، نو سورت بقره چې په اوله سپاره کې دی دا درېمې سپارې په اوږد دی. نو دا که څوک یې ویلی شي الله توفیق ورکړی بهتره خبره ده،
کني شي ویل نو یو د بهترین ښه قاری आवाज پوچت आवाज باندې په ټیپ باندې د ورځې 2 ځل سحر او ماښام پوچت आवाज لګول دي سحر لکه اشراق په ټیم کې او د ماښام مانځنه بعد خو د دې طریقه کار دا دی چې کم مریض د جادو په ذریعہ باندې په هغه اثرات شوي نو هغه به داسې نه کوي چې دغه به یې لګولی په ټیپ یا په MP3 باندې یا په موبایل باندې به یې دا لګولی او دا به خلکو څخه خبرې کوي او د کور کارونه به کوي نه دا به داسې کوي چې کله ځان ته سورت بقره ولګي نو مریض به ټول کار مار پرېږدي او بالکل سیده به په کټ کې سملي سترګې به بندې کړي او دا سورت چې کوم دی سورت بقره دا به اوري او څو ګوري چې سورت بقره نه ختم شوی تر هغې پورې به دا چا سره خبرې نه کوي نو دا که په خپله څوک نشي ویلی دا دویم اسان علاج دی پس نن سبا وخت ډېر اسان دی موبایل سره د سپیکرې ملاویږي په موبایل کې سورت بقره ډاونلوډ کوي او هغه باندې مریض ته ولګوي خواته بس هغه به په کټ کې سیده پروت وي او اوري به او یو بل علاج مې ته ښیم چې هغه هم ډېر اسان دی که چېرته چا په باندې دغه شان د جادو په ذریعه باندې داسې بیماري په هغه مسلط شوي چې د هغې ډاکټران پرې نه پوهېږي او وایي چې زر زما د علاج په خپله وشي نو د هغې دپاره چې کوم دی ډېر اسان عمل هم دی او تاسو ته به د سکرین باندې ښکاري آیات شفا چې کوم دي دا آیات شفا دي چې یو سورت بقره ده سورت فاتحه بخنه غواړم سورت فاتحه ده دویم آیات ويشفي صدور قوم المؤمنين دریم وشفاء لما في الصدور سلورم يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس بنزم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين شپږم وإذا مرضت فهو يشفين اوم قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء دا چې کوم دي دا آیاتونه د شفا دي دا په قرآن کې دي نو دا چې کوم دی هر مونځ نه بعد وزل باندې به وی وزل به وی او په خپل بدن باندې به دم کوي که مریض نشي دم کولی نو بل کس به دم کوي او په تیلو او په اوبو به دم کوي نو دغه تیل به په ټول بدن باندې مګي او دا اوبه چې کوم دی دا بسکي او که چېرته دا لامبي نو دغه اوبو نه چې کله ولامبي او بیا وچ ځای ته راشي یا خانک کې کینی او دغه د دم شوي اوبه هغه بالټي کې واچوي او هغه په خپل بدن باندې راواړي خو هغه اوبه چې کوم دي بیا به هغه اوبه ګټر اوبو کې به نه بیوي هغه به بیا چېرته ځای ونې یا دیوال غاړې ته به اچوي نو انشاء الله العزیز الله به شفا هم ورکوي او دویم دا کوم آیاتونه چې کوم تاسو ته په سکرین باندې ما وښودل دا به په د خپلو دوایانو باندې هم دم کوي مونځ هم وکړو وزل د آیاتونه ووایي تیل هم پراته دي اوبه هم پرتې دي او دوایان هم پرتې دي بس په ټولو باندې یو چوف وکړئ انشاء الله العزیز که چا څومره خطرناک جادو کړی وي څومره زورور جادو کړی وي انشاء الله العزیز که چا باندې انفرادي جادو شوی څه بیماری په مسلط کړي یا بیمار کړي هغه به الله شفا ورکوي ټیک ټاک بشي د عمل ضرورت دی چې عمل وي یقین وي د الله کلام دی قرآن کې دا شته دی څه جنترې منترې مې چاته نه دي ښودلي دا تاسو بالکل د هغې نه هم کولی شئ او داسې ما به د سکرین تاسو وښودل او که چا کم کور باندې مخکینی مې درته وښودل که کم کور باندې جادو شوی ټول کور باندې چې هغه کور کې بیماریانې بېروزګارې بندشونه او بېاتفاقیانې دا څه شوي نو هغې طریقه مې مته وښودله نو دوستانو دغه اسان اعمال اسان علاجونه تاسو ته څه ښیمه زموږ سره زموږ په دې چینل کې اوسئ چینل سبسکرایب کړئ نور ملګرو سره هم شیر کړئ ما په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ الله رب العزت دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي الله دې موږ ظالمان نه کړي او د ظالم د ظلم دې الله وساتي انشاء الله العزیز که ژوند وفا وکړه یو ځل به بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي موضوع سره حاضرېږم تر هغې پورې ستاسو نه اجازه غواړم د الله په امان